السلام علیکم قدرمنو دوستانو، یو ځل بیا هم درته په یوه بله ویډیو کې حاضر شوی یم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ او دا ویډیو به تر اخره راسره وګورئ. قدرمنو دوستانو، په دې ویډیو کې زه تاسو ته په دې اړه معلومات درکول غواړم چې د سړي ذکر څومره اندازه ښځې ته خوند ورکوي. یعنې ځینې کسان دي ذکر یې کوچنی وي، نو آیا دغه ذکر د ښځو لپاره کفایت کوي که نه، خوند ورکوي که نه، که ورکوي ولې او که نه یې ورکوي ولې، او غټ ذکر څنګه وي ښځو ته. دغه دواړو په اړه ډېر نوي جالب معلومات دي چې ما تاسو ته پیدا کړي دي، نو په دې ویډیو کې به درته معلومات درکړم. مخکې له دې چې ویډیو پیل کړو، له تاسو غوښتنه کوو چې که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرايب، نو مهرباني وکړئ دا درسره ضرور سبسکرايب او ورسره په خوا کې د زنګ نشان هم کلیک کړئ. دوستانو، د سړي ذکر خو تاسو پوهیږئ چې دا له بدن څخه د میتیازو د باسلو لپاره او همدارنګه د ښځې ناسته یا خېټې ته د مني د رسولو دنده په غاړه لري. همدارنګه دغه ذکر چې دی په مختلفو کسانو کې فرق کوي، لکه اوږدوالی، لنډوالی یې. خو ځینې کسان چې دي د هغوی ذکر اوږد او نری وي، او د ځینو چې دي هغه بیا پلن او لنډ وي. د دې ذکر یعنې هغه اوږدوالی، سور، پنډوالی چې دی دا مختلف ډولونه لري. ځینې خلک دا فکر کوي چې که د هغوی ذکر چې دی هغه اوږد وي، پلن وي او ډبل وي، نو د کوروالي پر مهال به دی هم زیات خوند واخلي، ښځه به هم زیات خوند واخلي. او که چېرته بیا ذکر کوچنی وي او همدارنګه نری وي، نو بیا به یې ښځه خوند وانخلي او دی به خوند وانخلي. خو دغه فکر چې دی دا بیخي غلط فکر دی دوستانو. د ښځې شرمګاه داسې برابره شوې ده چې یو څه پلاستیکي خاصیت لري. که غټ ذکر وي هم ځان ورسره برابروي او کوچنی ذکر وي هم ځان ورسره برابرولی شي. نو که د نر هغه تناسلي اله یا ذکر په ځانګړي ډول سره په کومه کچه، یعنې داسې پیمانه کوم کچه نه لري، خو د نر هغه ذکر چې دی اوږدوالی، سور او پنډوالی چې دی دا په مختلفو کسانو کې د هغوی د روغتیایي وضعیت، صحت او پیاوړتیا پورې تړلی دی. په هم ډول سره باید ووایم چې ذکر چې دی اوږدوالی له 3 څخه تر 4 انچو پورې رسیږي، خو کله چې لږ شي یا انتشار وکړي، بیا نو د ذکر اوږدوالی له 5 څخه تر 9.5 انچونو پورې هم رسیږي. او په دغه مهال کې سور یا پلنوالی هم له 1.5 نه تر 2.5 انچو پورې، او پنډوالی له 1.5 انچ یعنې 1.5 انچ پورې رسیږي. نو باید دا ووایو چې هغه نران چې ذکر یې له 3 څخه کم وي، هغوی په ګډ ژوند کې کوم فرق نه لري. خو باید دا هم یاد وکړو چې له 3 څخه کم ذکر چې دی هغه بیا په کوچنیو ذکرو کې حسابیږي. او همدارنګه جنسي قوت یا البته جنسي خوند یا د ښځې لپاره خوند، په دې کې هیڅ فرق نه راځي، پروا نه کوي که کوچنی وي که غټ وي. که غټ وي ښځې ته تکلیف نه ورکوي، یعنې دا هسې خبره ده چې که ځینې خلک دا فکر وکړي چې غټ ذکر به ښځې ته تکلیف ورسوي، نه، هیڅ تکلیف نشته ورته، ځکه چې د ښځې شرمګاه چې دا خاصیت لري چې تر ډېره بریده ځان تقریبا تر 7 انچونو پورې هم د ذکر سره مناسب وغځوي. او ځینې بیا کوچنی ذکر لري، هغوی بیا دا فکر نه کوي چې ښځه به له موږ څخه خوند وانخلي، نه، په دې کې هېڅ فرق نه راځي، ځکه چې د ښځې شرمګاه اول کې ډېره کوچنۍ تنګه وي، هغه د ډېر کوچني ذکر سره هم داسې احساس کوي چې دا به غټ وي، نو هغې سره همداسې روږدي شي، په خوند کې هېڅ فرق نه راځي. نو تاسو باید په دې باندې کار وکړئ چې تاسو خپل ذکر سم نیغ وي، یعنې تر ټولو هغه ښه نقطه چې ده د ذکر هغه داسې ذکر وي چې هغه قوي ذکر وي، نیغ وي، سم درېږي او کلک وي، همدارنګه کوږ نه وي، سیخ وي، او سر یې چې دی هسک وي، داسې جګ سر لري. دا تر ټولو قوي ذکر دی او دا دې سره ښځې ته هم ډېر خوند ورکوي. نو دوستانو، تاسو ته په دې اړه ما نور معلومات هم را پیدا کړي دي د ذکر په اړه، چې هغه به درته په راتلونکو ویډیوګانو کې چمتو کړم. د ویډیو لیدلو مو ډېره زیاته مننه. ویډیو در سره لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ.